د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. په بلخ کې د عدنان په نوم یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. دغه ماشوم چې د مزار شریف ښار د دویمې حوزې له مربوطاتو څخه تښتول شوی و، د یاد ولایت د استخباراتو ریاست ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په پایله کې د دې دادي ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورو. د بلخ مرستیال والي وایي دغه ماشوم د مزار شریف ښار دویمې حوزې اړوند سیمه کې د مختار ښوونځي مخې ته تښتول شوی و او وروسته دهدادي ولسوالۍ ته لیږدول شوی و چې امنیتي ځواکونو لخوا د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. نوموړی وایي د بلخ ولایت د استخباراتو ریاست دغه پیښې په تړاو 4 کسان د ځینو مهمو وسایلو سره هم نیولي. 4 نفر به دست آمده و یک 2 دانه ریکشه، یک موتر، یک تپانچه، یک چاقی، کارت اینا به دست آمده. الحمدلله خوب نهایی کار موفقانه عمل انجام شده اینجا. عدنان چې تازه د انسان تښتونکو له بنده خلاص شوی د یادې پیښې کیسه داسې بیانوي. من تا داخل زرنج بودم، یک موتر آمد استارت شد، باز چی کرد؟ بابا قایم گرفت، باز مرا از چی کرد؟ تا داخل موتر انداخت، زیر پای انداخت، باکس من سر من گفت اگه سرت اگه میخوای زنده بانی سرت پایان میگی، سرت پایان میگی. من سر خود پایان گرفتم، اونجا رفتم چشمای با پود گرفت، تا داخل یک تخت انداخت، با اینی پای من که این جسم که زنجیر بسته که قلف کرد. باز شاو همونجا چی کردم، همونجا ماندم، باز من خواب کردم، مجاهدین آمد، باز مرا برد پیش پدرم. د راخلاص شوي ماشوم نیکه د اسلامي امارت مسؤلینو څخه مننه کوي چې د لمسي په خلاصون کې اسلامي امارت نه ستړي کیدونکې هلې ځلې وکړي او روغ رمټې د دوی کورنۍ ته وسپاره. یک تشکری میکنم از امارت اسلامی، از ارگانهای دولتی، خصوصا از ریاست امنیت ملی، از رئیس استخبارات. بسیار کوشش خود زیاد کردن دیگه. اینا حتی یک دقیقه هم شاید از نظر من که اینمی چی شده کلمه گد دویده اینا بخیر. د یادونې وړ ده د اختطافچیانو څخه 2 رادې ریکشې، یو کرولا ډوله موټر او یو شمېر نور جرمي وسایل امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي. په مزار شریف ښار کې د ښوونځیو لپاره څه باندې 20 نوي امیرین او مدیران پر دندو وګمارل شول. د معرفۍ په دې مراسمو کې چې یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و، ګمارل شوو کسانو ژمنه وکړه چې د پوهنې د پرمختګ په برخه کې به ګړندۍ هڅې وکړي. د معرفۍ په دې مراسمو کې چې یو شمېر مسؤلینو، ښوونکو او د ښوونځیو مدیرانو ګډون کړی و، د بلخ ولایت مقام استازي تغییر او تبدیل په ادارو کې یو اصل یاد کړ او چوکۍ د نورو برخو په څیر یو لوی سپېڅلی مسؤلیت یاد کړ. همدارنګه د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤل د مزار شریف ښار په 25 ښوونځیو کې د نوي مدیرانو ټاکل کېدو په تړاو معلومات وړاندې کړل. زیاته یې کړه چې عصري علوم د ټولنې او د هیواد په پرمختګ کې مهم او حیاتی رول لري. شخصیت‌های علمی و مسلکی علمای کرام که هم از علوم عصری و هم از علوم دینی فارغ بودند امروز به معرفی گذاشته شد و تمام بیشتر از 20 تن از علمای کرام حضور داشتند و با حضور داشت نماینده مقام ولایت و رؤسای معارف در اینجا برنامه به اختتام رسید. په همدې حال کې نوي ټاکل شوو کسانو دغه پروسه شفا په یاد کړه. ژمنه یې وکړه چې پوهنیز بهیر په برخه کې به صادقانه کار وکړي. پروسه بسیار شفاف و بر اساس حسن گمانشان و بر اساس یک سلسله امتحانات بسیار شفاف و بر اساس شناخت از شخصیت‌های بزرگا این پروسه طی مراحل شد و الحمدلله از مرکز از ولایت تایید شد و با همکاری بسیار خوب بزرگای ولایت ما الحمدلله پروسه شفافانه طی مراحل شده و به اکمال رسید و امروز شما نتیجه این مجلس بسیار معتبر و مجلس بسیار با معنویت بود. معارف و معرفت هایی که در کلمه معارف گنجانیده شده است، این برای همه اساتید، برای همه معلمین و آمرین لازم هست که معرفت اصلی را از آدرس ریاست معارف به محضر فرزندان متین و با دیانت سرزمین زیبایمان بلخ باستان انشاءالله خدماتشان را تقدیم بکنند. د یادونې وړ ده په دغه نوي ټاکل شوو کسانو کې 4 ښځې هم شاملې دي. په بلخ کې سویابینو کرلو ته د بزګرانو لیوالتیا ډیره شوې.
د بلخ د کرنې اداري مسؤلین وایي یوازې په شولګرې ولسوالۍ کې 10 سلنه دغه کښت کرل شوی. د بلخ ولایت د کرنې ادارې د ترویج مدیر وایي سویابین یو مهم او بارزښت نبات دی چې وروستیو څو کلونو کې په بلخ کې کرل دود شوي، چې د نورو کلونو په پرتله سږکال د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې 10 سلنه کر ډیر شوی. کشت سویابین در ولایت بلخ خصوص در ولسوالی شولگر 3% نسبت به سال گذشته افزایش داشته و سویابین یک نباتی است که با آب زیاد نیاز داره و ولسوالی شولگره به شما بهتر معلوم است که زیادتر یک ولسوالی شالیکار است. این مردم تقریبا جاگزین کشت شالی نبات سویابین ساخته. ښاغلی عظیمي وایي په بلخ کې د موپید ګروپ کارخونه چې د زرګونو ټنو د پروسس وړتیا لري د تعامل په اساس له بزګرانو دغه حاصل اخلي او په دغه کارخونه کې پروسس کوي. فابریکه‌ای که مفید گروپ در ولایت بلخ ساخته بسیار با ظرفیت بسیار بالا و مقدار زیاد مواد خام ذرت داره. ما تا میتونیم که 10 ولسوالی هم اگر مقدار تولید داشته باشیم بازم با مواد نسبت به ظرفیت فابریکه مفید گروپ بازم مواد خامش کم است. په همدې حال کې یو شمېر بزګران وایي اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نور اړین مواد د موپید ګروپ شرکت لخوا ورکول کیږي چې د نورو کلونو په پرتله سږکال دغه کښت په کر کې ډیروالی راغلی. هر سال هم زیاد است، امسال بیخی زیاد است. به اینکه تخمای رقم تخمای خوب هم وجود داره بدل ما مفید گروپ تخمایش کلی تخمای شولگر است. ما میبریم در گودام پس میریم مردم معلوم است که تخم گارانتی است. 400 تا دهقان به تخم اصلاح شده برایشان توزیع کردم، جمع میکنم پس میبرم در شرکت مفید گروپ به عنوان گودامدار شرکت برای ما ذخیره میکنم، اونجا نگاه میکنه. باز ما ساور که وقتی فصل تخم است ما تخم ورد میداریم پس گرفته بیاریم بازم د دهقانق توزیع میکنیم. د یادونې بلډه په دې وروستیو څو کلونو کې د سویابینو کښت د هیواد په شمال کې دود شوی. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.